حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې داس یو بنده نشته چې الله تعالی د یو قوم پر رعیتداري او مشري باندې مقرر کړي او هغوی ته نصیحت ونه کړي او په نصیحت سره راګیر نه کړي د جنت بوی هم به محسوس نه کړي. د دې حدیث روایت کنز العمال کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، د رعیت د حقوقو بیان هم شروع کړی او په دې روایت کې دا خبره موږ زده کړه چې په مشر بادشاه چې څومره مشري الله دې ته ورکړي په ده باندې یوه خبره دا هم لازم ده، پې ضروري ده چې دا به خپل رعیت ته نصیحت کوي، امر بالمعروف به ورته کوي، نهی د منکر به ورته کوي، په نیکو کارو به ورته امر کوي، د بدۍ نه به یې منې کوي. نو دا د مشر یو ذمواري دا هم ده چې خپل رعیت ته به په نیکو کارو باندې امر کوي، هغه ته به نصیحت کوي، هغه به د حرامو کارونه بچ کوي، ناروانو به بچ کوي. دا به ورته چې وایي چې زنا حرامه ده، شراب حرام دی، غلا حرامه ده، فریب حرام دی، او د مسلمانانو مال وهل حرام دی، ټنګ ټکور حرام ناروا دی. هر هغه کار چې الله رسول پې خفه کېږي هغه به نه کوي، هر هغه کار چې الله رسول پې خوشحالي هغه به کوي. د بادشاه د مشر دا ذمواري ده چې هغه به خپل رعیت ته دعوت الله کوي، الله طرف ته به بولي او د نیکو کارونو به ورته نصیحت کوي، د بدو کارونه به یې منع کوي، نیکو کارو توصیه به ورته کوي، د بدو کارونه به یې منع کوي. لکه په افغانستان کې امر بالمعروف و وزارت د علما پکې دي، هغوی خلکو نیکۍ ته رابلي، د بدۍ نه منع کوي. دا په دغو احادیثو باندې عمل دی چې مشرانو داسې وزارت جوړ کړی چې پاکې علما مقرر کړي دي. دا په دغه حدیث باندې عمل دی، د قرآن په آیتونو باندې عمل دی چې الله په هغې کې فرمایي دی چې یوه ډله به تاسو نه داسې وي خامخا چې هغه امر بالمعروف کوي او نهی عن المنکر کوي. نو محترم مسلمانانو ورونو، په بادشاه دا هم لازمه ده چې خپل رعیت به نیکۍ طرف ته دعوت کوي، نصیحت به ورته کوي او د بدۍ نه به یې منې کوي. که دا کار ونه کړي نو دې سړي باندې جنت خو لا پرېږده، د جنت بوی هم پې حرام دی اب محسوس نه کړي. د دې وجې نه په افغانستان کې چې علماء کرام د امر بالمعروف په نوم باندې چې کوم علماء کرام دي او خل نیکۍ ته دعوت کوي او د بدۍ نه منې کوي، دوی سره همکاري کوي. دا په دې احادیثو باندې عمل دی. دا د افغانستان مشران دې دپاره دا کار کوي چې په دې حدیثونو باندې عمل راشي، لکه د بادشاه دا ذمواري ده چې خلکو ته به نصیحت کوي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.